آی سی سی د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه په میلیونونو زیاته کړه. سلام امینه، خوږو کتونکو وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د کرکټ نړیوال شورا په کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه زیاته کړې ده او لامل دا ښودل شوی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د فساد په اړه جدي ګامونه پورته کړي. د کرکټ نړیوال شورا کلنۍ کنفرانس چې په لندن کې ترسره شو، دا ځل پکې د ځینو هیوادونو په اړه سختې پریکړې هم وشوې، لکه د زیمبابوې کرکټ څخه یې غړیتوب واخیسته او دلیل یې دا و چې په دغه هیواد کې په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې او فساد زیات شوی دی. او همداراز آی سی سی ترې زر د ځواب غوښتنه هم کړې ده. همداراز خبریال ډاټ کام ته یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په دغه کلنۍ ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ بودیجه هم 2.5 میلیونه امریکایي ډالر زیاته شوې ده. یا د سرچینه زیاتوي چې آی سی سی دا بودیجه په دې زیاته کړې ده چې افغان کرکټ بورډ د فساد په اړه جدي دی او آی سی سی ته یې د آی پی ایل او نورو برخو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. همداراز یاد دې وي چې په دغه کلنۍ ناسته کې دا پریکړه هم شوې ده که په هر هیواد کې په کرکټ کې سیاسي لاسوهنې او فساد ترسره شو، نو آی سی سی ترې خپل غړیتوب بیرته اخیستلی شي، لکه له زیمبابوې او نورو هیوادونو څخه چې یې اخیستی دی. خبریال ډاټ کام معلومات ترلاسه کړی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمین عزیز الله فضلي او اجرایي رئیس لطف الله ستانکزی د کلنۍ ناستې په ترڅ کې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مسؤلینو سره لیدلي دي او له ځینو هیوادونو سره د لوبو پریکړه شوې او ځینو ورسره ژمنه کړې چې له افغان لوبډلې سره به نړیوالې لوبې ترسره کوي. له کومو هیوادونو سره چې د لوبو پریکړې شوې دي، ټولې سترې لوبډلې دي چې کرکټ بورډ به یې هم زر په اړه معلومات له خپل رسمي ادرس نه خپاره کړي. نو مینه هم مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو دلې الله پامان.